یو ډله خلک په دې باور دي چې دین یوازې په جومات کې دی. بالکل غلطه خبره ده. باور وکړئ دغه خلک له دین نه هیڅ معلومات نه لري، ځکه دین د جومات ترڅنګ اصلي په نورو ځایونو کې دی. دین ستا په دفتر کې دی، په بازار کې دی، په دکان کې دی، له خلکو سره په چلند کې دی، او د ټولنې په نورو برخو کې دی، بالاخره ستا په کور کې دی. که په دغه ځایونو کې دین پلی نشي، باور وکړئ یوازې د جومات دین تاسې په آخرت کې نشي کامیابولی. د دنیا ژوند ډېر ګران، وخت کم، مسؤلیت ډېر، او د آخرت امتحان ډېر سخت دی. یوازې د جومات دین تاسې په دغه برخه کې نشي بریالی کولی. نو اړ یاست چې په دغه ځایونو کې دین پلی کړئ چې په آخرت کې بریالي شئ. ان الله يحب العمل ان يتقنه. الله تعالی هر هغه عمل خوښوي چې اخلاص پکې وشي، په پاک زړه، په ښه هوډ او په ښه اساسي ډول باندې ترسره شي. که عمل دغسې نه وي، له خلکو سره چلند دغسې نه وي، دکانداري دغسې نه وي، راکړه ورکړه د الله تعالی د خوښې وړ نه وي، باور وکړئ هیڅ ګټه درته نه کوي. او که برعکس د الله تعالی د خوښې وړ وي، د آخرت په لوی امتحان کې تاسې بریالي کولی شي.